د هندوستان او د افغانستان اسلامي امارت یارانه نور هم زیاته سول. ازادي رادیو او زیاتره نورو رسنیو خبر ورکړی چې په ډیر لږ وخت کې به د هند حکومت د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. په دې وروستیو کې هند هغه هیواد سو چې د اسلامي امارت په وړاندې هیڅ منفي څرګندونې نه دي کړي، بلکې زیاتره کارونه د اسلامي امارت په ملاتړ لا هم کړي دي چې د چارې پر پاکستاني حکومت اور بل کړی دی او پاکستاني چارواکي سخت غصه دي دا چې څنګه او ولې هند د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني. هندوستان څنګه د طالبانو ملاتړ کړی او د اسلامي امارت او د هند دوستۍ ولې پر پاکستان اور بل کړی او ولې پاکستاني چارواکي غصه دي. ویډیو په بشپړ ډول وګورئ، ټول معلومات ذکر شوي دي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. تازه انډیپندنت ورځپاڼه وایي هند د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته نږدې سوی. له بریتانیا خپرېدونکي کرکټ ټایمز خپرونې په هند کې د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په درشل کې لیکلي د افغانستان ملي ټیم د هند د ملي لوبډلې پخوانی کپټان اجای جدیجا د مربي او مشاور په توګه ټاکلی دی. خپرونه زیاتوي افغانستان به د دې نړیوال جام په سیالیو کې خپل سفر د شنبې په ورځ د بنګلادیش پر وړاندې په لوبې سره پیل کړي. خپرونې د ښاغلي جدیجا ټاکل یوه ښه او پر وخت ټاکنه یاده کړې او زیاتوي چې د هغه له لاسته راوړنو به افغان لوبغاړي په دې نړیوالو سیالیو کې ګټه پورته کړي. د خپرونې په ټکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ نړیوال جام سیالیو لپاره چې د پنجشنبې په ورځ پیلیږي چمتووالی نیسي. خپرونه وړاندې وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جدیجا له مشورو سره سم د هند له هوا او شرایطو سره ځان برابر کړی. کرکټ ټایمز لیکي جدیجا له 1992 تر 2000 میلادي کاله د هیواد په استازیتوب په 196 لوبو کې ګډون کړی دی او د هند لپاره د 3 نړیوالو جامونو په ګټلو کې مهم رول درلود. کرکټ ټایمز په داسې حال کې په هند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر چمتووالي تبصره کوي چې له بریتانیا بلې خپرېدونکي انډیپندنټ ورځپاڼې په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د چارو په بندېدو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د سفارت اعلامیې ته په اشارې ویلي په هند کې افغان سفارت خپلې چارې د کوربه هیواد د ډیپلوماټیک ملاتړ د نشتون له امله بندوي، خو قونسلي چارې به روانې وي. ورځپاڼه وړاندې وایي په سفارت کې هغو کارکوونکو کار کاوه چې د تیر حکومت لخوا ټاکل سوي وو. ورځپاڼه زیاتوي د هند حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني او په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د پریکړې سره سم چلند وکړي، خو له دې سره جوخت یې په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر څخه ملاتړ نه دی کړی او د سفارت ځینو بانکي حسابونو ته د هغه لاسرسی محدود کړی دی. د هند حکومت په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر او د طالبانو لخوا د معرفي سوي استازي ترمنځ جنجال د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. ورځپاڼه په سفارت کې د یوې سرچینې په حواله وایي همدا چې د هند حکومت په دې هیواد کې د افغان ډیپلوماټانو ویزې تمدید نه کړې د سفارت د تړل کېدو سبب سوی. دې سرچینې د هندوستان حکومت د طالبانو نظام ته په نږدې کېدو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې د هند حکومت د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته نږدې سوی دی. همدارنګه د افغانستان او د پاکستان د ټیمونو تګ هندوستان ته هم غوغا جوړه کړې ده. افغان، هندي او پاکستاني وګړو لیکلي دي چې د افغانستان له لوبډلې څخه تود هرکلی سوی، خو د پاکستان د ټیم هرکلی تود نه دی سوی او د پاکستان کرکټ مینوالو ته اجازه هم نه ده ورکړل سوې چې د پاکستاني لوبډلې هرکلی وکړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.